عامي تم یو دعا یاد ده، مولا تم یو دعا یاد ده. کومه دعا؟ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. دغه یو دعا مولا سره چې دا دعا ختم شي، السلام علیکم ورحمت الله، السلام علیکم. عامي سره هم دغه یو دعا ده چې دا ختم شي، بیا غلی ولاړي. دا وجه ده چې کله موږ په جنازګاه کې جنازې ته مخکې شو او لږه جنازه ودګو اوږده شي رانه، مړه مولوي صاحب دا خو سمونځ نه دی وایي. خفګان په دې خبره پکار دی چې دې بیچاره ته، دې غریب ته، دې مسکین ته بله دعا نه ده زده. بس ده سره هم دغه لږ کالتوسو ختم شو، بیا غلی ولاړو که نه. دغه یو دعا ورته یاده وه، دا یې ختمه کړه، ویې ویله دله نور څه نه ورځي، دا به په دې جنازګاه کې په جنازه کې څه وایي. ما یو ځای کې دا خبره وکړه چې د جنازو نه هم هسې رواجونه جوړ شوي دي. وایي هغه څنګه؟ مې داسې چې موږ جنازګاه ته لاړ شو، دغه یو دعا ویو اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغایبنا. په دې کې خو د مړي دپاره څه دعا نشته. زموږ دا راټولېدل د څه دپاره دي؟ دې علماو نه تپوس وکړئ چې د کوم مړي دپاره راغلی وي او په کوم مړي تا جنازه کوله، اللهم اغفر لحینا ومیتنا، په دې کې د دې مړي دپاره خاص دعا شته؟ نشته. دا خو موږ دعا کوو الله زموږ مړي مو بخي، زموږ ژوندي مو بخي. دا دعاګانې موږ په خپلو کورونو کې نه کولې، خو کوو جنازګاه ته د راتګ څه مقصد؟ دا خو د دې دپاره راځو چې دا پلانکي خان مړ دی، د ده دپاره د الله نه سوال وکړو. منځونه هسې ګپ شپ، جنازې ګپ شپ. د دې وجه نه زما محترمو جنازه د الله سره جرګه ده. ګورې زه په دې منبر دا نصیحت کوم چې زما جنازه مرګ په ټولو را روان دی، او دا وصیت کوم خپلو خپلوانو ته، ملګرو ته، زما د جنازې نه هغه سړی لرې وساتئ چې هغه په جنازه کې صرف یو دعا ما پسې وایي. ما خو ډېر ګناهونه کړي دي، نو په دې یو دعا به ما الله وبخي. د نبی صلی الله علیه وسلم جنازې صحابه کرام څومره قیمتي انسانان وو که نه وو؟ الله ترې راضي شوی و، د هغوی ایمان الله موږ ته معیار ګرځولې. خو هغه جنتي انسانان به چې کله وفات شو، نبی صلی الله علیه وسلم یو دعا نه که یو لفظ ویلی وی چې الله صرف وبېښه د جنت ته داخل که، الله داخلول که نه داخلول، خو بیا به د دې باوجود په دغه جنتي انسانانو د رسول الله د جنازو درته وویم. په یو حدیث کې داسې راځي، یو صحابي وایي ما په نبی صلی الله علیه وسلم پسې جنازه کوله، نبی صلی الله علیه وسلم په هغه مړي دومره اوږدې جنازې وکړي، دومره اوږدې دعاګانې وویلې او دومره اوږده جنازې وکړه کأني تمنیت مکانه. ما وویلې چې یا الله کاش چې زه مړ وی، دا دعاګانې د الله رسول ما ته کړې وي. په یو بل حدیث کې داسې راځي، عوف بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي زه د نبي صلی الله علیه وسلم نه شاته ولاړم په یو جنازه کې، فحفظت من دعائه، ما د رسول الله نه په جنازه کې دعاګانې زده کړي. په ایمان ووایه په جنازه کې به دعاګانې کله زده کېږي چې کله ته یو لفظ بار بار وی. نو هغه عوف بن مالک وایي ما د رسول الله نه په جنازه کې دا دعا یاده که اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. وایي دا دعا مې ته زده کړه. دا کله زده کېږي چې کله په یو مړي ته ولاړې او دا وی اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، بار بار یې وی. د جنازې مقصد دا دی چې دا مړی په الله باندې بخل. د جنازې مقصد جرګه ده، جرګه. اللهم جئناک شفعا، الله موږ د جرګې دپاره راغلي، فشفعنا فيه، الله د دې مړي په حق کې زموږ جرګه منظوره کړه. ما او تا ته که چا یو څپېړه راکړه، یو کنځل یې وکړه، شپېته جرګې به کوو، عذر معذرت به کوو، هله به یې منظورېږي. ولې زما بې عزتي دې کړې ده. ټول عمر اویا اتیا نوي سل کاله د الله نافرمانیانو کې تیر شو، په یو دعا به زمونږ جرګه الله منظوره کړي.
نه زما محترم په جنازه کې دلته زړه کې درد پکار دی. د بجلیګر مولانا خبره وای ما یو مولا ته ویلې چې تا په هغه بل سړي جنازه کوله په دې کې د زړه کې درد پیدا شوی دی. نو د دې وجه نه زما محترمو د جنازې دا دعاګانې هم زموږ نه دي زده.